سلامونه، وخت مو بخیر. او په دې دمه یم چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله یې. ملګرو ما یو مخکې ویډیو کړی په افغانستان کې څنګه کولی شو په ټیک ټاک کې لایو راسو. نو ډېرو ملګرو ویلو چې دا کار نه کوي، دا طریقه غلطه ده. او ما دا ویلو چې له خارجي سیم کارت به موبایل ته ور واچوئ او بیا په هېڅ سیټینګ نور نشو، ډایرکټ به لایو آپشن راسي. اوس تاسې ما سره کتلی شئ، زه ټیک ټاک ته لاړم، ګوره ما سره کوم لایو آپشن نشته. دلته چې ویډیو اپلوډ کوم ما سره ګوره دلته د لایو آپشن نشته. دلته صرف کیمره ده او ټیمپلیټس، نور ما سره کوم د لایو آپشن نشته. نو تاسې ما کتلی شئ، زه اوس ګوره دې موبایل ته یو سیم کارت ور واچوم چې ما له سعودي عربستان څخه راوختی ده. دا هغه سیم کارت ده چې ما له سعودي عربستان څخه راوختی ده. نو تاسو کتلی شئ، زه به دا لږ فلایټ موډ پرې راولم. ټیک ټاک به ایسته کوئ او بیا به راشئ. نو څنګه چې ټیک ټاک ته لاړ شئ، ګورئ پاس سر کې دلته د لایو آپشن ما ته راغی. دا لایو آپشن زه کې کوم، دلته چې څوک هم لایو راغلی وي نور ما ته ښکاري. یو او بل دا ګوره د ویډیو آپشن وینئ، ویډیو چې کله موږ اپلوډ کوو. نو تاسو کتلی شئ دلته ګوره لایو دې کته کونج کې لیکلي ګو لایو، تاسې وکړئ نور تاسې لایو راتللی شئ، خو هغه کس راتللی شي چې 1000 فالوور ولري باید. نو تاسې وکتل ما هېڅ کوم سیټینګ ونه کړ، ډایرکټ ما ته د لایو آپشن راغی، صرف سیم کارت مې واچوو. زیاتره نور یوټیوبران د فیسبوک د ټیک ټاک کې وایي چې دا سیټینګ وکړئ دا سیټینګ وکړئ، نو تاسو ته به ټیک ټاک لایو آپشن جوړ شي. خو نه دغسې هېڅ کومه خبر نشته. بیا ځینې دا وایي چې زوړ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، پخوانی ورژن والا بیا به هم کار وکړي. دغه ټول دروغ دي. تاسې خپله ولې د ما سیم کارت واچوو، ټیک ټاک به بند کړئ، ایسته به یې کړئ، بیا بل سر راولئ، هر څه به کار وکړي. مننه.